د سلسلو د معرفت مرشد دی د سلسلو د معرفت مرشد دی د هر مرشد بیان دی علی سبحان الله. نو راځو چې د دغه مرشد په جوله کې څه دي فرمایي خیر د عافیت ته د مرشد په تصور کې خیر د عافیت ته د مرشد په تصور کې د الله قرب رحمت ته د مرشد په تصور کې نه شمار د سجدو وي نه عدد د رکعاتونو نه شمار د سجدو وي نه عدد د رکعاتونو نماز د طریقت ته د مرشد په تصور کې د الله فرشتگان هم د دې راز نه خبر نه دي د الله فرشتگان هم د دې راز نه خبر نه دي د زړونو عبادت ته د مرشد په تصور کې دا باب د رسالت ته د الله د معرفت ته دا باب د رسالت ته د الله د معرفت ته دا زلن د حقیقت ته د مرشد په تصور کې په یو نگاه د سترګو د زړګي جهان بدل کی سبحان الله. په یو نگاه د سترګو د زړګي جهان بدل کی ښکاره د خدای قدرت ته د مرشد په تصور کې سبحان الله. دا قلا د امن دا چې هر چا ته حاصل شوه دا سورې د رحمت ته د مرشد په تصور کې سبحان الله. او ناشنا بیگانه زړونه د الله سره واصل کی ماشاءالله. ناشنا بیگانه زړونه د الله سره واصل کی بوی د معرفت ته د مرشد په تصور کې سبحان الله. او احسان په قادری دی خود چې تا وته کتل یا علی مولا ماشاءالله. احسان په قادری دی خود چې تا ورته کتل دی محبت عبادت ته د مرشد په تصور کې سبحان الله. سبحان الله. بیا درود پاک ورته رسول الله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزت مندو اللہ تعالی ہم سره زما کامل ایمان نصیب کا نن مونږ بیا دې میاشت کې په 21 باندې د حضرت مولا علی کرم الله وجهه په نسبت باندې دا ورځ مناو دې مجلس کې چې دا زمونږ د بلې د قریشي روزدارا د مشرۍ لاندې کېږي سبحان الله. او د کوزي بازارې شاه صاحب هم تشریف راوړی مخکې پروګرام کې هم راغلی و الله تعالی دې د دې دا قدمونه هم زموږ دپاره باعث د رحمت وګرځوي نور زمونږه ملګري د تاڼې نه او د نور ځایونو نه ډېر ښایسته ښایسته ملګري راغلي دي الله تعالی دې دا څومره ژوند چې باقي پاتې دی د خیر او د عافیت نصیب کړي آمین آمین. چونکې نن په دې پروګرام کې مونږ په تصوف باندې باس کوو چې تصوف څه شی دی لاول دا نوم چې بزرگان الدین دی لکه ایښودی دی دا تصوف آیا دی په کم نسبت باندې کې ایښودی دی نو زما مخې ته چې دا کتاب پروت دی دا د نن نه 900 کاله مخکې یو لیکلی کتاب دی او چا لیکلی دی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله لیکلی هغه دا تشریح کوي فرمایي چې د تصوف څه مقصد دی ناغه فرمایي چې په معرفت په نور معرفت او د خدای په توحید سره د خپل باطن نه خواهشات لرکولو ته تصوف ویلی شي اورئ د خپل باطن د هغې نه د خواهشات لرکولو نفسانی خواهشاتو لرکولو ته تصوف ویلی شي
معناګانې د دې ډېر دي. بل دا د صفا نه وتې صفایي، یو کدورت دی یو صفایي ده. نو اوس کو په دې فیلډ کې یو انسان دی خو لکه د ده کدورت دی په زړه کې، حسد دی په زړه کې، لکه څنګه چې زموږ ورور وي که یو شو خبره به نشته څه، خبره د یووالي ده، د نام نه ده، د کام ده. نام یو نام دی چې هغه یاد دی د سید اورېږه په دنیا په اخوا کام دی. سید کے نام کو سلام، فقیر کے کام کو سلام. نو مقصد څه شی دی؟ اصلي تصوف چې دی دا صفایي ده، کدورت درکول دي. او بل معنی دا ده چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بعضې صحابو چې هغې دین ته بلکل ځان وقف کړی او په هغې اصحاب صفه په هغې به ناسو او د حضور صلی الله علیه وسلم نه به ظاهري او باطني دین حاصله او خلق به یې منور کو. او درېیمه معنی دا چې دغه خلق د دنیا نه داسې د دنیا د خواهشات او لذات داسې پرېښودل چې د دې بیزو د دې دغو نه به یختو نه به یې ځاله لباس جوړ کړی و، صوف وی وړی ته، او هغه به نه ډېر چې کوم دی نو غټ و او نه به نری و، په هغې جامه کې به ګرځېدل. خو یو خبره کوم درته، یو وخت کې یو ځای کې یو فقیر قادري صاحب هغه مخې ته یو صاحب تیر شو، نو هغه د ځانه بوجۍ تاو کړي وه. نو هغه مسکې شو، وایي دې له اسپایي نه دی او د ځانه یې د صوبیدارۍ جامه تاو کړي ده. هغوی په یو بل پوهېږي، نو په دې به خبرو باندې نه پوهېږي. بنابر هر کیف د صوف لباس که اوس سړی هلته زړه باندې چې کوم دی نو د صوف لباس نشته، خو په بدن یې د صوف لباس دی، نو دغه صوف هم بیا ګورې مزه نه کوي. او زه خو یې مزه دا کوي چې ستا لباس دی داسې چې شاهانه لباس دی، خو چې زړه ته دی د صوف لباس اغوستی اورېږه، مزه به دا وکړي. نو دا خو د تصوف سلک شان دی. اوس راځو چې دا تصوف دا سلور حرفه دی، ت تا سواد وو فا، د دې نه تصوف جوړ دی. تا حرف چې دی نو صاحب فرمایي چې د تا نه مراد توبه ده، د تا نه مراد توبه ده. حقیقت دی چې د هر یو لکه سمونږ د ورور ویې که نه چې بی که یو شو د دې خپل د خواهشاتو او د دې نه چې کوم دی نو اعراض وکړو، صرف د للهیت د یو الله دپاره یو شو، تا توبه وباسو. او الله هم فرمایي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. قد افلح په تحقیق سره هغه کامیاب شو، من هغه څوک تزکا چې د نفس تزکیه وکړه، صفایي وکړه، په خوله استغفار نه، په خوله هم استغفار او چې زړه دې هم توبه وباسي. نو صاحب هم فرمایي چې توبه دا په دوه قسمه باندې ده، یو توبه ظاهري ده، یو توبه باطني ده. ظاهري توبه چې کم دی نو زمونږ چې کم دی نو دا ده چې زمونږ د اعضای جسمانی نه، زمونږ د بدن د اندامونو نه غلط کارونه شي، د سترګو نه غلط کارونه شي، د لاس نه غلط کارونه شي، د خپو نه غلط کارونه شي. ظاهر توبه دې ته ویلی شي. مونږ خو چې ایله دغه ته هم ورسو که نه چې زمونږ نه تاسو ووایاست کیدی شي ده چې د خدای رحم وشي، جو کیدی شي کنې ګرانه ده. مونږ د ظاهري اندامونو د ګناه نه هم توبه نه ده ایستی، د ظاهري اندامونو د اعضاو نه هم مونږ توبه نه ده ایستی. نو د تصوف اولنی پړوی دا ده چې ته په ظاهر سره چې کوم دی نو ګناه پرېږدې. ښه
بیا د هغې نه پس د باطن توبه وباسې، په زړه کې توبه وباسې چې په زړه کې دې هم د ګناه خیال نه راځي. الله اکبر سبحان الله. دا د تصوف اولنی حرف دی چې ظاهر خو پرېږده چې په زړه کې دې هم د ګناه خیال نه راځي، نو دا ستا چې کوم دی نو د باطن توبه شوله. او دغه رنګې سواد دا صفایه ته ویلی شي، او صفایي هم په دوه قسمه ده، یو د زړه صفایي ده او یو د مقام سر صفایي ده. د زړه صفایي او یو د مقام سر صفایي ده. سر راست ته ویلی شي، پټ ته ویلی شي، او زړه خو تاسو قلب پیژنئ چې په دې سینه کې دی، خو دغه زړه نه دی، په دې زړه کې یو بل زړه هم دی. قلب صفایي به ته څنګه راولې چې دې ته د بشري کمزورو او کدورتونو نه چې کم دی نو دا منې کې، لکه د خوړلو خواهش په دې کې راځي چې یاره اوس به یو ډوډۍ خورم او داسې به راته دا شی پروت وي او دغسې به وي او هغسې به وي دغسې به وي، چې زړه کې دې ګورې دا خیال را نه شي. دویم تمناګانې، امیدونه لوی لوی، دا شی به حاصل کم بیا به داسې شي او دا شی به حاصل کم بیا به داسې شي دا شي. شاه صاحب وختي ماته ویل زه سبا غم نه کوم، مې هم دغې ته توکل وایي که نو تمناګانې آرزوګانې د دې نه به چې کم دی دغه بل نفع ما ته به نفع او ګټه راورسي، بل چې کم دی زما تجارت په وسیع شي، عیش و عشرت په ما ته میلاو شي، او د خواهشات نفسانی د پاره بلا بلا نکاحونه کوم. په سنت رسول نه د خواهشات نفسانی او په سنت رسول هیڅوک داسې نشته چې هغه وایي ما په سنت رسول باندې نکاح کړې ده. اورې ای به که چېرته ای هغه به پټي، خو چې دغه کېږي نو په خواهشات نفسانی سره چې کېږي، لہذا په زړه کې به وایي د دې خیال دا کم چې تاسو ته مذکوره ویلی شو، د دې نه به خپل زړه پاک کې، دا زړه به صفا کې د دې نه. دویم نمبر سر صفائی. د سر صفائی دا ده چې الله تبارک و تعالی د ذات نه علاوه ته د دې زړونه هر شی وباسې. د الله تعالی د ذات نه علاوه ته د دې زړونه هر شی وباسې. ځکه قلب المؤمن عرش الرحمن، د مؤمن زړه چې دی دا د الله د ناستې ځای دی. نو چې اوس دغه ځای پکې یو پنډوکی پروت دی، یو پکې دغه ځای پنډوکی پروت دی، یو پکې دغه ځای پنډوکی پروت دی، زړه صفا نه دی. نو څنګه به یاره چې کم دین دغه شي، لکه څنګه چې دا صاحب ووې د مقصود لاره د تنګه په مثال د سوم دستنې چې نرې لکه تار نشي وتې نشي د سوراخه، دا د بدن نریوالی نه یادوي. په ځان پسې د خواهشاتو دا غوټي مه نه ګرځوه، ځکه چې غوټي په دې تار پورې نښتي نو دا چې کم دی نو د ستنې د سوم نه چې تېرېدی. ستا سره د دنیا د خواهشاتو غوټي دي، دا به تې کټ کې او ستا کې به چې کم دی نو للهیت راځي. او دغه رنګې چې کم دی نو په دغې طریقې سره به د الله تبارک و تعالی د رضا د پاره هر کار کې د خدای یعنی په زړه کې راوستل دا چې یاره مونږ دا پروګرام کم منعقد کړی چې دا د الله رضا وګرځي، یاره مونږه چې د یو بر سره الیک سلیک کوو چې دا د الله تعالی د رضا د پاره وي، یاره مونږ د یو بل سره غم خادي کوو چې دی کې د الله رضا وي. او تو هر وخت خپل زړه ته ګورې چې یاره په دې زړه کې هغه فرمایي صاحبو وایي غرور دی د کعبې په طوافونو نشومات،
دا زړه د بتخانه پکې بوتان دي خواهشات مقصد د دا دنیا وکوي هوري جنتونه زموږ خو دوه مقصد دي یا دا دنیا او چې دینه پسې ورا خوښي جو بیا هور او جنت تیروره مقصد د دا دنیا وکوي هوري جنتونه تا کوم دعا غوښتې په مقام د عرفات تا آیا چې کوم دینو د عرفات مقام باندې تا د رب یقینو که بیل یو مقامات دي دا نو عزیزانو دغه ته مقام سر ویلی شي او یقینا چې دا راځي نو ایله به ته په د تصوف په دویم حرف کې داخل شي د تا نه پس سواد ته به لاړ شي نو چې سواد ته لاړ شي نو د سواد نه پس چې کوم دی واو دی چې هغې ته ولی او ولایت ویلی شي ولی شي او د ولی په باره کې رب لا یزال فرمایي یو د خدای احسان دی چې هسې وهبي چاله ورکي خو د ولی خاصیت څه شی دی الله تعالی فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الا خبردار ان بشک الا هم حرف تحقیق دی او ان هم حرف تحقیق دی کم ځای چې په قرآن کې الا راځي نو هلته انا نه راځي او کم ځای چې انا راځي هلته الا نه راځي خو چې کله ډېره سخته خبره الله تعالی کوي چې توجه ورته وکړه نو هغه خبره سی په هغې باندې حرف تحقیق هم دواړه داخلوي الا پې هم داخلوي او انا پې هم داخلوي الا ان خبردار بېشک اولیاء الله د خدای دوستان چې دي لا خوف علیهم په دیو باندې بس یره نه وي ولا هم یحزنون او نه به چاته غمجن شي په حزن او په خوف کې څه فرق دی تم خو نه یې که نه په حزن او په خوف کې فرق واوره خوف چې یو انسان په خپل ځان باندې یریږي حزن چې دی په بل باندې یریږي نو چې کله ولی شي نو د دونه خپل خوف هم لاړه او چې د چا ورسره تعلق پیدا شي نو حزن هغې ته وایي چې دی په بل خفه کېږي نو الله تعالی به هغه له هم خیر ورکړي اورې که نه نو نه به پې خوف او نه به پې حزن او دغه ځای ته چې یو انسان ورسي نو حضور علیه صلات وسلام فرمایي چې دا انسان په کمو اخلاقو باندې مزین شي نبی علیہ السلام فرمائی تخلقوا باخلاق الله خپل اخلاق د الله تعالی په اخلاق باندې مزین کا خپل اخلاق د الله په اخلاق مزین کا په دې دنیا کې صرف مسلمانان دي او کنه هر دین والا شتا او رحمان باچا میں ارشاله روټه ور کوي ارشاله بنگلې ور کوي هر چاله موټرې ورکوي هر چاله عزت ورکوي او کتب یو غیر دینه ته هم چې کوم دی په سپک نظر وګورې نو الله تبارک وتعالی لکه واقعه خو هر چاله ورځي خو لیکن هسې د دې موقع سره درته خبره کومه ابراهیم علیه السلام سره مجوسي ناست دی نو چې ډوډۍ ته کېنه وایي بسم الله الرحمن الرحیم هغه ورته دی والا غزه نه یم هله وایي پاس چې پاسېدو جو بس الله ورته وایي کړه ابراهیم وایي دا دومره کلونه او یا اتیا کاله وشو ما وله رزق ورکړو خو دا مې ورته نه دي ویلي چې څنګه چل دی او نن یو ورځ ستا مېلمه دی نو دغه خبره ده یو منډه یې کړه په جو هغه ته یې منډه کړه وایي چې اوس څه کې اوس وایې مې که څه وایي وام دې نه راوګرځه لږ شان دی وایي بیا وایي ما ته خپل رب وایي چې یاره وایي ښه دا دونه خوږ رب دی وایي دا دونه خوږ رب دی بهله کلمه راته وایي لا اله الا الله نو پته ده ولګېده چې یاره تر څو پورې ته د اخلاق د الله په اخلاقو نه یې مزین شوی نو څنګه یاره چې کوم دی خپل نه یې چې خپل شي مدعي زه به دې یار کم څنګه دې پردي یاره دننه په دربار سما څوک چې د الله شي لکه شاه صاحب وویل نو الله
دا غشي نسوي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي او الله فرمایي دا معنا چې دا حدیث قدسی دی په دې کې منځ کې جبرائیل علیه السلام هم نه دی راغلی دا د خدای او د خدای د حبیب ډایرک په ډایرک خبره ده سوی قال الله تبارک وتعالى اذا احببت عبدا کله چې زه د یو خپل بنده سره محبت وکم كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ورجلا کله چې یو انسان زما دوست شي نو زه د ده غوږونه شم د ده سترګې شم د ده ژبه شم د ده لاس شم د ده خپې شم نو په غوږونو څه کوي فبي یسمع په غوږونو اورېدل کوي په سترګو څه کوي فبي یبصرو په هغې لیدل کوي فبي ينطقو په جواب لسان باندې ویل کوي فبي یبطشو په لاسونو نیول کوي فبي یمشي او په خپو باندې تلل کوي په خپو باندې تلل کوي رحمان بابا نه تپوس وکړه چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو نو تاسو به وایي دا خو د رحمان بابا شعر و نو زه به ته چې په قرآن به یې درته ووایم سلیمان علیه السلام وی بلقیس تخت پکار دی یا د الله رسول حاضر سونه وخت کې انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک سلیمان علیه السلام خو چې ته داسې ګورې داسې ګورې ما بدله د بلقیس تخت را رسولي نو که د سلیمان علیه السلام د امتی دا حال دی نو د رحمت للعالمین د اولی بس خبرې یاره او په یو قدم تر عرشه پورې نه رسي اورې نو خبرې قرآن کې شته دی خو الله تعالی دې موږ له به د عمل کولو توفیق راکړي او کله چې انسان دغه مقام ته ورسي د ولایتو نو د دې بیا فاته واوړي تصوف کې فاته فاوی پناته د دونه خپل ځانو لري شي د منځ ځانو مو باسي دا جګړه خو په څه ده دا خو په ځان ده ځان سے زما خود ځان په ارمان نه لکه سترګې جهان وینه مزان نه په دوش ناس فرشتگان تی خبر ندی د یار نوم په زړه راځي په زبان نه بے د یاره به جنت را ته زندانی زه عاشق یم د مکین د مکان نه سبحان الله نو چې د مکین عاشق شي نو دی فنا شي او کله چې دی فنا شي د ده بدن فنا شو نو کل شیء هالک الا وجهه هر شی هلاکیږي مگر صرف ذات الله تعالی به پاتې کیږي نو ذات الله تعالی خدای خای په خپله ځان په خپلو بندګانو کې څنګه وایي حسن د حق کاری په جمال د دلبرانو کې حسن د حق کاری په جمال د دلبرانو کې خدای خای په خپل ځان په خپلو بندګانو کې او جوله د عقیدت کو دي سوره نوی ساحله دین او دنیا دواړه شته په ګنده درویشانو دواړه خبرې چې کم دی نو دا شته دی ستا سره نو دی چې کم دی نو د فنا مقام ته ورشي او کله چې یو انسان د فنا مقام ته ورشي نو الله تعالی د بقا مقام ته واړی او چې کله د بقا مقام ته دی لاړ شي نو الله فرمایي پی مقعد صدق عند ملیک مقتدر چې تو د صدق مقام ته ورشي نو هلته کې بادشاهي د مقتدر بادشاه ده اورې که نه د شهنشاه بادشاه ده هلته کې چې کوم دی نو بیا هغه نو وروړو د ژبه چې کوم دی نو بیا دغه شي او
یو ولی الله دی هغه چې کوم دی نو د الله تعالی په ذات کې فنا دی او کله چې د الله تعالی په ذات کې فنا دی یو ماشوم دی زوی دی او هغه زوی چې کوم دی نو حالت د نزعې ته ورسېدو او دوله الله دا طاقت ورکړی و چې فرشته به یې لیدی شوه چې ویې کتل نو د مرګ فرشته یې زوی ته ولاړه وه نو دغه صاحب ورته وي ارجعی فان الامر نسخه واپس شه فرشتې ته چې د کم کار دپاره راغلی وې هغه منسوخ شوی دی اوس به یو انسان دا اعتراض کوي چې یاره د هر مرګ دپاره یو اجل مقرر دی نو څنګه دا واپس شوله نو مونږ به ورته دا ووایو چې د خدای په قرآن کې دا ویلي یمحو الله ما یشاء ویثبت الله تعالی محو کوي هم چې خوښه شي او ثابت هم پاتې کوي که نه نو دغه تقدیر دی د الله تعالی د قدرت په لاس کې دی نو که هغه یې محو کوي او که هغه یې دغه کوي دا د الله تبارک وتعالی شان دی نو نن مونږه په تصوف باندې باسو کو